بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د ټولو براترو جوړ صحت کلمې پرتنه دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه د آزاد کوین نوي اپډیټس ښیم چې په آزاد کوین کې په ډېر کم وخت کې لوړه درجه ډېر حیرانوونکي اپډیټس پکې راغلي دي. نو دا چې د دې پروژې کم تر کمه 3-4 میاشتې کېږي. په دې 3-4 میاشتو کې آزاد کوین پروژه ډېره په مخ لاړله. نو زه فکر نه کوم چې دې ته ورته کوم ساری د وجود ولري، مګر یوازینۍ آزاد کوین پروژه ده چې په دومره کم وخت کې ډېره د پرمختګ په طرف لاړه دی. خو بیا هم یادونه کوم چېرته په آزاد کوین کې تر اوسه پورې اکاونټ نه وي جوړ کړی، نو د اکاونټ جوړولو لینک به د ویډیو په ډسکرپشن او همدارنګه زموږ په ټلګرام چینل کې او همدارنګه د ویډیو په لومړي کمنټ کې به پروت وي. زموږ د ټلګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی. کولی شئ هلته هر اړخیز معلومات ترلاسه کړئ. لاړ شئ ویډیو ډسکرپشن ته لینک باندې کلیک وکړئ، ټلګرام چینل جوین کړئ او کولی شئ د هغې نه وروسته ماته میسج وکړئ تر څو ستاسو سره د آزاد کوین د اکاونټ جوړولو لینک شیر کړم. او هغه دوستان چې زما په لینک باندې اکاونټ جوړ کړي، KYC ویریفای کړي، نو زه هغوی ته ځانګړی بانس د ډالۍ په شکل هم په نظر کې نیسم. نو اوس راځو اپډیټس په طرف چې کوم اپډیټس راغلي دي. دوستانو تاسو په دې ځای کې ګورئ، دغه د افغانۍ والټ برخه ده چې دا هم فعال شوی دی. په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې د حساب پیله لارې ډیپازیټ وکړئ. په دې ځای کې دوه برخې دي، یو مستقیم ډول د حساب پیله لارې دی او بل چې د ایجنټ له طریقه دی. په دې ځای کې بیا تاسو کولی شئ چې ورته خپل اماونټ ولیکئ او په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ایجنټ انتخاب کړئ. خوست کې پخپله زه د کوینونو یا البته د دې آزاد کوینونو کار کوم. همدارنګه په هلمند او کندهار کې دغه 3 ایجنټونه تر اوسه پورې ځای په ځای شوي دي. دغه یو ډېر بهترین اپډیټ دی چې د حساب پې کنیکټ کول دي د آزاد کوین سره. نو په دې کې موږ تاسو کولی شو په اسانۍ سره ډیپازیټ او ویډرا وکړو. بل راځو دغه برخه هم نوې په آزاد کوین کې اضافه شوې ده. دا چې کوم کارونه کوي په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو سره هغه هم شریکو. د دې نه وروسته راځو دوستانو په دې آزاد کوین کې بیا راځو دغه د پروفایل د بټن ته راځو. د دې نه وروسته موږ راځو اوس نوی اپشن د چینج پاسورډ برخه دی. څنګه کولی شو چې موږ د خپل آزاد کوین پاسورډ بدل کړو. او دوهمه برخه چې د چینج ایمیل، څنګه کولی شو چې په اسانۍ سره ایمیل ادرس چینج کړو، بدل کړو. نو زه راځم لومړی په دې ویډیو کې تاسو ته زه د اکاونټ د پاسورډ چینج کولو طریقه ښیم چې څنګه کولی شو چې موږ تاسو آزاد کوین د اکاونټ پاسورډ بدل کړو. زه راځم چینج اکاونټ بټن باندې کلیک کوم. د دې نه وروسته تاسو ته وایي چې په دې ځای کې تاسو ته وایي چې په دې ځای کې ته کرنټ پاسورډ ورکړه او د دې نه لاندې نو پاسورډ ورکړه، نوی پاسورډ، او د هغې نه لاندې کنفرم نو پاسورډ. په دې کې بیا هغه نوی پاسورډ هم ورته کنفرم کړئ او اپډیټ بټن باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو پاسورډ بدل شي. نور کوم دا نشته چې ستاسو ایمیل ته به کوډ ځي یا به نه ځي. نه، یوازې کرنټ پاسورډ دغه نه کرنټ پاسورډ په دې معنی چې موجوده پاسورډ، نو پاسورډ په دې معنی چې تاسو به په دې ځای کې نوی پاسورډ ورکړئ، او کنفرم پاسورډ په دې معنی چې دغه نوی پاسورډ او کنفرم پاسورډ دواړه باید په دې ډول علي 123 دغه زما کرنټ موجوده پاسورډ دی. غواړم چې نوی پاسورډ ورکړم ABC دغه زما نوی پاسورډ شو. د هغې نه وروسته ABC نو دغه هم زما نوی پاسورډ شو. دغه پاسورډ نو پاسورډ او کنفرم د دواړه باید څنګه وي، یو ډول. د هغې نه وروسته به اپډیټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ، ستاسو پاسورډ په اتمه ډول بدل وشي. دوستانو کوم چېرته ویډیو خوښ شوه، ویډیو له ملګرو سره هم شریک کړئ. د نور هیچ ډول ویډیوګانو لپاره زموږ ټلګرام یوټیوب چینل در سره تعقیب کړئ. ټلګرام چینل هم در سره جوین کړئ، یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو له ملګرو سره هم شریک کړئ او د ټلګرام چینل لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي.